لاهور په طرف نه په ثوابۍ کې انټر تحصیل والیبال چیمپینشپ 2024 فاینل سپورټس کمپلیکس بامخیل کې د یوې شانداره مقابلې نه پس تحصیل ثوابۍ په خپل نوم کړی دی. فاینل میچ د تحصیل ثوابۍ او تحصیل لاهور ترمنځ لوبول شوی چې پکې دواړو ټیمونو د خپلې تجربې او مهارت مظاهره کړې ده. د تحصیل ثوابۍ ټیم بهترینه لوبه پیش کړې او تحصیل لاهور ته په شکست ورکولو سره د چیمپینشپ ټایټل په خپل نوم کړی دی. د میچ کتلو لپاره په ګڼ شمېر کې مینوال په سټیډیم کې موجود وو چې د لوبغاړو په شانداره لوبه هغوی ته داد ورکړی دی. د دستوري خصوصي میلمه ډسټرکټ فوټبال اسوسییشن جنرال سیکرټري شکیل الرحمن فاتح ټیم ته ټرافي او انعامونه ورکړي دي. هغه ویلي دغه شان مقابلې د ځوانانو صحتمندو سرګرمیو لوري ته مایله کولو کې اهم کردار ادا کوي. ته په دې یو ټکي باندې چې د اخلاق ښه نه دي د رویه ښه نه ده ټیم نه بهر کې نه د ټولې ثوابۍ بدنامي ده. لہذا زه به تاسو ته ایز ا مشر دا یو ریکویسټ کوم چې گیم کې بهر چې تاسو ورڅ کوئ خو چې لاین نه دننه شئ نو د هغه تاسو باندې یو بالکل جسټ لایک لکه د یو ډسپلن دغه تاسو باندې لاګو کېږي. دا په سپورټس کې هر میدان کې ماشاءالله ډېره مخکې ده او ډېر ټیلنټ پکې موجود دی. مونږ په کراچۍ کې سپورټس سره اکټیویټیز به کول چې رالو نو مونږ یو دلته کې روبې ټورنمنټ وکړو. وسیم دادا سره ملاقات وکړو. وسیم دادا ماشاءالله د کې پي کې څه چې د پاکستان یو پاپولر پلیر هم دی او ټیلنټ هم دی پکې نن ماشاءالله هغه کوچ چې په دې اکیډمي کې نو زه خو د خپل طرفه ډسټرکټ سپورټس افسر له دا داد ورکوم چې دغسې ایونټ کوي موږ ورسره مکمل سپورټ کوو انشاءالله. او زه ترې نن ډېر متاثره شوم نو موږ به کوشش کوو چې نن نه پس په سپورټس کمپلیکس کې ایونټ کوو که هغه د فوټبال وي که د والیبال وي که د ټیبل ټینس وي یا بل داسې یو ګیم وي چې دا سپورټس کمپلیکس آباد ساتو. دا زموږ او ستاسو د ټولو فرض دی. زه د ډسټرکټ والیبال اسوسییشن ډېره شکریه ادا کوم چې ما سره په دې ایونټ فرام د ویری بګیننګ ټل لاست فاینل ما سره مکمل مرسته کړې وه ځکه چې دا ایونټ د هغوی نه بغیر نه کېدو. د ایونټ دا زما فرست ایونټ و په ثوابۍ کې. داسې خو روایتي کې لوبې موږ ډېره زیاتې وکړې مخ هم کړې وه بیل جلسه هم کړې وه په مرغوز کې. خو دا چې کومه والیبال ټورنمنټ و دا زما په سروس کې لومړی ځل و ځکه چې سپورټ ډپارټمنټ ته زه کله راغلی یم نو ما دا خپله باندې ارګنایز کوم. سروس ثوابۍ له طرف نه